دا ښار دومره بدرنګ نه و، دا ښار چا دومره بدرنګ کړ. چې خپله ورسې دا حالت نه عقل نه ساینس هېڅ شی دا تصور نشي کولی چې دا به څنګه راغلي قدرتي بدون له کومو وسایطو په زرونو ټنه تیږه یوه تیږه چې هغه تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ. تاسې کوم ځای ته لاړئ کله چې سیلاب راغی؟ طرف ته لاړو دې مقام ولې مېلمستون طرف ته وتښتېدلو. مېلمستون ته دغه صحنه تاسې خپله لیدله چې کله سیلاب را روان و دغه تیږې روانې راغلی دا تیږې او دا د ښاروالۍ مارکېټ او د هوټل ساحه د تعمیر یې همداسې په هوا ویوړو دي غټو غټو کمرو ویوړو. تا په خپلو سترګو هو په خپلو سترګو مې ولیدل. ټپیان خو البته شدید ټپیان نه ور، داسې یو هیبت دغه و چې څوک یې راګیر کړی دی په شهادت رسولی دی، داسې نه و چې زخمي دي څوک بچ شوي. حتما له سیلابونو سره وبا راځي، مرض راځي. لومړنۍ مرستې د دغه ښار د بیرته پاکولو او د دوکاندارانو سره مرسته تر څو بیرته دوی هغه خپل تجارت فعاله کړي. هیڅ شی پاتې نه دي. دا زموږ په ذهن کې دا صحنه به الله پاک د داسې صحنه نوره نصب کوي، که دا څه چې کومه حساب ده الله یې داسې صحنه په موږ نور نه راولي. کوم خلک چې دلته مراجعه کړي چې زما ورور دلته سیل په مخه راغلی ورک دی، یا هوټل کې کار کوي ورک دی، یا ننبۍ کې کار کوي ورک دی، یا دوکاندار ورک دی، هماغه خلکو شمېر ته په کتو باندې موږ یو څو 15 کسان نیولي. بعضې کسان روغ پیدا شوي دي او بعضې اجساد پیدا شوي دي، بعضې اجساد نه اوس هم ورک دي. چې څونه دغه لرمه که نه معلومات لرم د ساحې زه خو هغلته وم د صحنې شاهد یم که نه، نو دغه کسان چې دي کېدی زما د شمشاد هوټل کې د ورور هوټل کې مې کېدای شي راوځي. نو دغه ته ولې ته خپله یادونه نه کړې چې دغه ځای زما یادونه کله خو دا غټې کمرې چې یو ځل لرې کړي نو بیا به دلته راځي چې دا غټې کمرې وړاندې نه شي د ساحې نه، دا ساحه به بس همدغسې دغه و. بازار د دوی په داسې یو علاقه کې و چې هغه مکمل اوبو تیږو هغه هر څه لاندې کړی، اصلا شی ښکاري نه چې دلته مخکې کوم ځای و، دلته انسانان اوسېدل که نه. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. دا ښار دومره بدرنګ نه و، دا ښار چا دومره بدرنګ کړ. درنو ملګرو سلامونه مې در واخلئ، زړه مې خفه دی او داسې خفه چې شاید تر ډیره پورې بیا خندا ونه کړي، خوشحالي ونه ګوري. 2 کاله وړاندې زه دلته راغلی وم، دلته ژوند و او داسې ژوند چې موږ بیا مثالونه ورکول. نن په داسې حال کې ورته راځمه چې زموږ د هیوادوالو جسدونه اوس هم د دغه خاورو لاندې دي. زموږ نور هیوادوال دا څویمه شپه او ورځ ده چې دلته کار کوي د دې لپاره چې زموږ د شهیدانو جسدونه را پیدا کړي.
زمونږ د ښاروالۍ 2 کارمندانو جسدونه اوس هم د دې خاورو لاندې دي. لا معلوم نه دي چې د کومې ډېرۍ لاندې به وي. زمونږ نور هیوادوال به څومره دې ډېریو لاندې وي. دلته د ښاروالۍ لوی مارکیټ و، دلته زمونږ د نورو هیوادوالو دوکانونه و. دغه کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دلته هوټلونه و، او داسې هوټلونه چې مثالونه یې درلودل. نن هېڅ هم نشته. داسې چې بیخي دلته سرک نه لګېږي چې دلته به هوټل یا به دلته ودانۍ وه، او هر څه داسې هوار شوي لکه بیخي چې دلته سوونه. دا ته چې کوم ځای کې ولاړ یم لا شک لرم چې زمونږ هیوادوال به دې ډېرۍ لاندې هم وي. معلومات هېڅ هم نه کېږي. د کومې ډېرۍ لاندې به زمونږ شهیدان پراته وي. زمونږ هیوادوالو شپه ورځ په ځان یوه کړې. دا بلدوزر چې درته ښکاري، دا بوکلین چې درته ښکاري، دا شپه ورځ دلته لګیا دی د دې لپاره چې زمونږ د هیوادوالو جسدونه راوباسي. الله تعالی دې موږ نور د امتحاناتو وساتي. څومره لوی امتحان دی. له دغه ځینه یو سیلاب راځي، زمونږ د دې مارکیټونه ځان سره وړي، زمونږ شهیدان، زمونږ ټپیان دومره له حده اوړي چې اوس یې 5مه ورځ ده چې لا ختمیږي نه. ټپیان اوس هم وړل کېږي. زمونږ د سرې میاشتې کارمندان دغلته لګیا دي، اوس هم ټپیان تداوي کوي. 5 ورځې د دې پیښې کېږي. درنو هیوادوالو، ډېره غمجنه صحنه ده. په هغو هیوادوالو مې غږ دی چې په وس کې توانایي لري، په هغو هیوادوالو مې غږ دی چې توانایي لري، وس لري، د بل سره مرسته کولی شي. راځئ همدغه وخت دی هغه نورستان چې موږ او تاسې ورته ملي پارک بله، او نن په دغسې حال دی. راځئ دې سره لاس یو کړو او د دې د بیرته راپورته کولو هڅې وکړو. زمونږ او ستاسې لږې مرستې هم کولی شي چې بیرته نورستان ته هغه ښکلا ورکړي. مخکې له دې چې دغه خپرونه پیل شي، راځئ یو څو شاټونه را سره ننداره کړئ. بیا له هیوادوالو سره غږیږو چې څه کیسې تېرې شوي دي په دغه ځای باندې. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. تمه ده چې روغ به راته. د نورستان مرکز پارونکي یو، له ښه بخته د هیواد یو نوموتی شخصیت، هغه څوک چې په دغه هیواد باندې ډېر دردیږي، په اسلام دردیږي، په دغه ټولنه باندې دردیږي. همدغه درد له لرې ځای څخه نورستان ته راوستی دی. تاسې له څېرې سره اشنا ستی، جنرال موبین. ښاغلی جنرال، تاسې ستړي مو شئ، په خیر راغلی. الله دې وساتئ، عزتمن شئ. تاسو هم په خیر راغلی. ستړي به یاستئ، سفر مو کړی، قدرمن شئ. الله تعالی دې ونازوه. جنرال صاحب، موږ خو همدا اوس راورسېدلو. څه کیسې وې بره؟ څومره هیوادوال مو زیانمن شوي دي؟ نو د ما خو نن 3مه ورځ ده، نو هیوادوال هم زیانمن شوي دي، مالي او ځاني زیان یې لیدلی ده. البته تقریبا د 50 شاوخوا شهیدان لرو چې 3 اوس هم تر هغه لاندې پراته دي. معلوم دي خو راباسي بیخي چې خپله ورسئ. دا حالت نه عقل نه ساینس هېڅ شی دا تصور نشي کولی چې دا به څنګه راغلی. قدرتي بدون له کومو وسایطو په زرونو ټنه تیږه، یوه تیږه چې هغه تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ. نو خلک لګیا دي، همدا د نورستان ځوانان دي، له نورو ځایو راغلي. تاسو سره د الله ښه وکړي چې راغللی، دومره اوږده لار، دومره ستړې لار مو ووهله. نو خلک لګیا دي تر څو دغه د سړکونه خلاص کړي، هغه د سیند د برق سیستم یې مکمل ګډوډ کړی. نورستان اوس فلحال په تیاره کې ده. نو مخور خلک راغلي دي، مشران راغلي وو. نو تاسو به له نږدې نه حالتونه ووینئ. د یو خو د نورستان دا ښار چې ده ډېر وړوکی ده او ټول غریز علاقه ده. بل دغه ښاروالي و، دغه بازار د دوی په داسې یو علاقه کې و چې هغه مکمل اوبو تیږو هغه هر څه لاندې کړی. اصلا شی ښکاري نه چې دلته مخکې کوم ځای و، دلته انسانان اوسېدل که نه. نو اوس هم دوی له مشکلاتو سره مخ دي. هغه لومړني مرستې چې کوم دي، دوایانې دي، خوراکي توکي دي، یا خیمې دي، یا د دغه خلکو د دغه مارکیټ چې چا زیان لیدلی دی، دوی بیرته راپورته کولو کې که مرسته وشي. نو موږ هم لګیا یو، خلک هم راغلي دي. نن هم دغه دلته توزیع شروع ده د مرستو.
د امارت مسؤلین، والي صاحب، استخبارات والا ټول الحمدلله اس په کار دي شپه ورځ. نو تاسو به له نږدې نه حالات وګورئ، الله یې تاسو سره ښه وکړي. ډېره زیاته مننه ښاغلی جنرال. دغه مرستندویه ټولنې تاسې یادې کړلې، اوس هم راغلي دلته ورته خدمات کوي؟ تقریبا په هغه ساعته نه دي راغلي چې نورو ځایو ته راتلل. نه پوهېږم چې وجه لرې لار ده، د دوی نه توجه ده، څه وجه ده، خو هغه رقم چې باید د نورستان له خلکو سره د دوی په بیا راپورته کولو کې مرسته سوې، په هغه رقم مات شی نه دی لیدلی. ستا لاندې په لومړیو کې باید دوی سره کومې مرستې وشي؟ لومړی مرستې خو د دوی خو الحمدلله زخمیان دومره نسته، حتما له سیلابونو سره وبا راځي، مرض راځي. لومړنۍ مرستې د دغه ښار د بیرته پاکولو، د دکاندارانو سره مرسته تر څو بیرته دوی هغه خپل تجارت فعاله کړي. هیڅ شی پاتې نه دي. دکانداران د سړکو په غاړې په فرشونو باندې ناست دي، او خپل د نورستان خلک دا دکانداران لوري سیمه دا ډېر زیانمن شوي، اقتصادي زیان یې لیدلی ده، د سر زیان یې لیدلی، کسان ورک دي تر اوسه پورې. پرون هم مزار نه چا رابطه کړې، زموږ 2 کسان راغلي وو، پاس له غرمې نه رابطه قطع شوې ده. نو طبعا هغه به سیلاب وړي یا به خاور له ګټو لاندې کړي. ډېره مننه جنرال صاحب. دغه د ښاروال صاحب په اړوند موږ خبرې واورېدلې، د نورو مجاهدینو اړوند معلومات لري چې څومره مجاهدین به شهیدان شوي په دغه پیښه کې؟ تقریبا ټوټل 50 کسان شهیدان شوي دي. دا اوس چې دوی کوم معلومات راټول کړي چې 15 جنازې راوتلي دي، ښاروال صاحب په شمول 3 د ښاروالۍ کارمندان اوس هم تر همغه تیږو لاندې دي، ماشینونه لګیا دي کار پکې، چې دا 3مه ورځ ده. نو هره تیږه تر ټن زیاته ده. نو هغه باندې داسې واړه وسایطو زور هم نه رسېږي، بیا هم خپل کوشش کوي، هغه د لګیا دي. او برق د نورستان برق ته توجه وسي چې دا د برق هغه ډیم فعاله سي. دلته نورستان کې اصلا برق اوس شته نه، هر شی له منځه تللی دي. جنرال صاحب ډېره زیاته مننه. زموږ یو ملګري مشل په نوم باندې یو 100 برقونه څراغونه ورکړي دي، هغه که تاسو پام کړي دا سړکو په دغه باندې چې لګېدلي دي هغه راوړي دي. اوس موږ څنګه کولی شو دا چاته وسپارو، څنګه وکړو، څنګه ونکړو؟ دلته کمیسیون ده، د ابو برق رئیس پکې سته، د مهاجرینو سته، د اقتصاد سته، ټول یو کمیټه ده، او ډېر په ښه شکل کولی سي چې دغه شی تاسو ته په عملا د تاسو مخکې استفاده ترې نه وشي. ډېره مننه جنرال صاحب. په وروستیو کې ستا هغو هیوادوالو ته چې شتمن دي، وسه لري، توانایي لري، څه پیغام دی چې زموږ د نورستان ولس سره کومې مرستې وکړي او په دغه وخت کې څه راسره؟ لومړی خو دا چې دوی په اقتصادي لحاظ باندې د نورستان خلک بل کوم داسې روزګار نه لري چې دوی د زراعت ولري. دا غرونه ته وینې، دې غرونو کې زراعت اصلا هېڅ شی نشته. یو کور یو کوټه هم که دوی جوړوي ډېر په مشکل یې جوړوي. نو دغه سړک جوړېږي د نورستان د خلکو دپاره خوشبختي ده. تاسو ولید په سلګونه سکواټرې لګیا دي کار کوي. چې دا سړک جوړ سي نو له افغانانو نه هیله دا ده چې په نورستان کې سرمایه ګذاري وکړي، نورستان هم یو له هغه ولایتونو نه وګرځي چې د نورستان خلک پکې په کار باندې مشغوله سي. او انشاءالله دا کېدونکی ده. په راتلونکي یو کال کې به نورستان اصلا بدل سي مکمل دې سړک سره. ځکه اوس تاسو راغلی څومره تکلیف شولی، نو د نورستان خلک وایي چې دا سړک اوس ډېر ښه شوی ده. نو موږ وایو دا لا ښه سړک ده چې په دې حال ده. شکر د توجه ورته اوښتې د خدای. بالکل جنرال صاحب، زه 2 کاله وړاندې په دغه سړک باندې راغلی وم. د هغه وخت پرتله که اوس ورسره وکړو، اوس نو بیخي موټروی ده دا په هغه پسې نسبت نو اوس بیخي ښه شوی دی او د اسلامي امارت توجه هم دې خواته ده، او انشاءالله چې راتلونکي کې نور هم زیاته شي. یو بل مشکل چې د نورستان خلک لري، له مرکز پارون سره د دې ولسوالۍ چې دي هغه به نو ته یا جلال آباد ته ځې، بیا به شرقي نورستان ته ځې. بالکل ده. یا به فرض مثال 3 هغه د غربي نورستان ده. نو کله همدغه مرکز پارونه دې ولسوالیو ته لارې جوړې شي، دا به د نظام دپاره د عوایدو یوه سرچینه وګرځي. نو نورستان خو یو ښکلا نه ده، دلته معدنونه دي، دلته اوبه دي، دلته هر امکانات چې ووایه شته. نو یو سړی که دلته کور جوړوي یوازې سیخ ته ضرورت ده او سیمنټ ته، نور هر څه دلته په نورستان کې شته. بالکل. ډېره زیاته مننه جنرال صاحب. الله تعالی دې باعزته لره، ټول مدن خوشحاله اوسي.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دلته هم یو وخت کې ژوند روان و او داسې ژوند چې دلته دکانداري وه د دې نه اغړه بیا هوټل و اوس خو هوټل بیخي نه ښکاري خو دا دکان یو څه ښکاري چې د دکان و دغه ځوان چې زما تر څنګ ولاړ دی دی وایي چې کله چې دا سیلاب راتلو د بره خوا نه ما ته زنګ وویل شو چې وروره هلته که څوک ستا غږ اوري ټولو ته ووایي چې دې ځای نه وځئ چې یو لوی سیلاب را روان دی او خونړی سیلاب دی او ډېر تاوانونه به واړئ دی وایي چې ما هغه خلکو ته ویلې کور یې ودان دی خلکو هم زما خبره ومنله نو د دې پر وینا باندې چې په سلګونو ځوانان زما په دغه یو زنګ باندې الله تعالی بچ کړل دی وایي چې زه خپل هم په همدغه باندې بچ شوی یم چې یو هیوادوال ما ته زنګ و داسې یو دوه درې خبرې کوم چې دا صحنې خپل هم لیدلې ده او څه پې تېر شوي دي سلام ستړی یم په خیر راغلی سورو جوړې تکړې ست خیر بخیر ډېره مننه نوم مبارک دی زما جاوید نوم دی ورور جان جاوید دغه دکان کې چې ولاړ دا ستا دکان دی دا زما دکان دی او دا په لږه د مې ورور هوټل دی دا د ورور هوټل دی شمشاد هوټل شمشاد هوټل دا شمشاد سٹور دی خدا شمشاد سٹور دی ښه کله چې دغه پیښه کېده د هغه نه وړاندې تا وویل چې ما ته یو زنګ راغی دلته د معدن ناو نه یو زنګ راغلی ما دا پاس معدن کې زموږ برخه ده او بس بیا هغه کس ما ته زنګ و چې الهي سیلاب در روان دی او دا ټول غر خو ضعیف دي نو ما دلته چې څنګه زنګ راغلی دي ورونو ته مې ویل اول خو مې دې ورونو ته ویل او زر د ورونو یې منډه کړې دې مارکیټ کې چې څه خلکو دا زر زر خبر کړله چې یو سیلاب را روان دی او د ساحې نه ځان وباسئ او بس الحمدلله په دې ساعت شکر وباسم زما په دې خوله باندې الله پاک 2,500 کسان په دې ساحې نه بچ شول او بس عذاب ورالی بس موږ هم دغه غاړې ته وتښتېدلو تاسې کوم ځای ته لاړئ کله چې سیلاب راغی طرف ته لاړو دې مقام ول مېلمستون طرف ته وتښتېدلو مېلمستون طرف ته دغه صحنه تاسې خپله لیدله چې کله سیلاب را روان و دغه تیږې روان رالی دا تیږې او دا د ښاروالۍ مارکیټ او د هوټل ساحه دا تعمیر هم داسې په هوا ویوړو دي غټو غټو کمرو ویوړو تا په خپلو سترګو هو په خپلو سترګو مې ولیدل او هغه هېوادوال چې دلته و هغه تا لیدل چې ځان سره روان کړي که نه دې کمرو لاندې شول دغه چې و ښاروالۍ رئیس او دغه چې موږ دغه ساحې ته وتښتېدلو دا لږ شانې څه شو هغه ټول خبر شو مدیرانو ته ومویله چې تاسو ورو ځان وباسئ ښاروال صاحب هغې ویل چې دا جامد شی زه سامان نهلم او دروځم چې څنګه دا ساحې ته راورسېدو نو دلته بې د الهي عذاب راورسېدو ایسته بس غریب هم دې ځای کې ډوب کړه بیا په همدې ساحې راووتو دغلته راووتو دلته دې زموږ هوټل مخې ته یو بل زما ملګری عجب نه مې و دلته زموږ ګاونډي و هغه دې زما دکان کې راووتو ښه دلته راووتو دې ځای کې و ښه او اوس هم داسې ویل کېږي چې دغه خاورو لاندې دوه د ښاروالۍ کارمندان دي دوه ښاروالۍ کارمندان دي یو دلته ننبایي والا دی خو دا هم زه چې څونه دغه لرم که نه معلومات لرم د دې ساحې زه خو هغلته وم په دې صحنې شاهد یم که نه نو دغه کسان چې دي کېدی زما د شمشاد هوټل کې دي ورور هوټل کې مې کېدی شي راوځي نو دغه ته ولې ته خپله یادونه نه کړې چې دغه ځای زما یادونه کله خو دا غټې کمرې چې یو ځل لرې کړي نو بیا به دلته راځي چې دا غټې کمرې وړاندې نه شي دي ساحې نه دا ساحه به بس همداسې دغه و دغه نانوای ته تا غږ ونه کړو چې وورو دا ټول دا کله نور ملګري ووتله خو دا بیا داسې ساحه باندې وده یا بیا خمیر و نو کېدی شي وده وده پاتې شي دی الله پاک کېدی شي دې مارکېټ یخته راوباسي و دې یخته راونه وته نو کېدای شي دې ځای کې عجب ماما او دا ښاروال صاحب چې و الله دې جنتونه ورکړي ښاروال صاحب دغه د بوټي یخته او عجب ماما دې دکان منځ کې ځای کې او نور شهیدان کوم هلته و چې په اوله ورځ تاسې پیدا کړي اوله ورځ باندې یو دغه ساحه کې خپله پیدا چې زموږ مارکېټ آی څنګ ته دلته پیدا دام د ښاروالۍ او دغه مدیر و او نور دغه علاقو باندې پیدا شو دغه په هوټل سره دې ساحو باندې پیدا شو او ستاسې د کورنۍ نه کوم ټپي خو نه نه الحمدلله الله موږ ټول بچ کړي وو شکر دی الحمدلله الله نه ډېر راضي وم په هغو هېوادوالو دې الله تعالی ځانګړی رحم وکړي چې خپل د کور غړي په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي ډېره ستره غمیزه ده چې موږ دومره ودرېدلو چې زه خپله خوست کې وم چې دغه خبر نه خبر شولم نو چې زه دومره دردېدلی یم د چا چې د کور غړی په دغه کې شهید شوی ټپي شوی د چا چې کاروبار ړنګ شوی د چا چې د ژوند ړنګ شوی هغو به څومره خفه وي هغو به باندې به څه تېرېږي پوهېږو خو دا الهي افت دی کله چې راغې د الهي پرېکړې دي ما او تا څه نشو کولی هر هغه څوک چې په دغه کې شهیدان شوي دي الله تعالی دې هغو ته جنت الفردوس ورکړي باقیمندو ته دې الله پاک صبر جمیل ورکی ډیره مننه دغه صحنه تا راته وویله رښتیا راته وویل چې دغه هېوادوال تا لیدل چې د کمرو لاندې کېږي او دلته یو الهي افت روان دی په زړه دې څه تېرېدل والله دا زما زړه او دا ټول وجود داسې رپېده ما باندې لړزه وه داسې دا اوازونه هم چې ما کول کنه دا زما اواز بېخي ناست و او دا اوازونه مې دې ساحې ته موکله دغه ښاروالۍ مارکېټ ته هغه ته زموږ ماما زامن و هغه سپوږمۍ هوټل او شمشاد دغه چې دی دا دکان نو دغه هغو ته هم غږ وکړو هغه هم الله پاک ویستل
نو دې د الله نه راضي چې زموږ په خپل من الله پاک ورونه مخلوق هم بچ کو او موږ هم الله نه ډېر راضي چې الله پاک موږ زما دا ورونه الله بچ کړي دو ورونه مې تر سره یو رپورټ کوښنه زوی مې را رپورټ به دا الله په سانه کې الله پاک دې ساحه نبی ستغه تر زمېږه کا خسته هم د شی وړو نو د الله نه ډېر راضي او دلته اوس تاسو کاروبار لنګ شوی دی هیڅ نه کاری تاسو وردا کا ټولې دا ورو چې په ناشته دا ساحه دا ټول دې دکان نه منګي ستې دي کې 15 لک روپۍ دي کې مانه غیر کې شوی دي او د سی وی وجه دا $1,400 دي څه یو ملګری چوره راوړې و د معدن دا کانیو هغه هم دلته هغه هم په دې غرچی دي او نور زما د غټ دکان ته مخکې مې دل راغلی وي نو مونږ د دې موسساتو نه دا خواهش ته وختنه ده چې موږ سره کومک وکړي نور داسې سرمایه‌ګزاران نه وختنه ده چې موږ سره کومک وکړي دکانونه را جوړ کړي دا مارکیټینګ را لوي جوړ کړي سودا په برخه را سره کومک وکړي نقدي کومک را سره وکړي تر دې ته پورې چا سره یو مقام ولایت کې را دا جاوید ابراهیمی یو 1000 افغانۍ الله کړي یو تجار راغله دکاندار نه هغه را لڅ 1.5 افغانۍ راکړي او نور چا د سي مرستنده کړي په حال چا نه کړو سپوري او وینا د شوی دا نوملیکنه ته کړی دا نوملیکنه شه دا و نوملیکنه شه دا او سم نوملیکنه یو څوک تاسو سره مرسته کوي په کومه برخه کې د سره وکي موږ سره دې په دې برخه کې چې دا سوداګان زموږ د خشي دي دا درال دا کی او نو روپۍ زمونږ د خشي دي روپۍ در الله کی چې خپل ژوند او خپل دا ژوند چارې په مختوي سو او موږ ته ژوند دی ورونه مې دي هغه د ودون نه پات دي زه په خپل باروس کال زمونږ په والد صاحب الله دی وه او پاتشو نو جون ټول او ژوندۍ زمونږ په سر دا وسه او نور ورونه واړه دي او بس د مستات نم دا وختونه چې موږ سره مالي جاني کومک وکړي الله دې ونازو کول ودان الله تعالی دې موږ تاسو باقي غمونه وساتي شکر او باز چې تاسو الله پاک به وساتي امين چې دا زموږ په ذهن کې دا سانه الله پاک دې سانه نور نصب کوي کدا چې کومه حساب ده الله دې سانه په موږ نور نه راوړي الله تعالی دې تاسو او موږ ټول دغه سي افتون نو ساتي او تاسو ډیر خوشبخت تاسو چې ژوندۍ پاتې اسئ دا کاروبارونه او دا ژوند او دا شان بیرته شي اوس که مثلا خدای مګړستا یو ګوته خوګوي دا هر څه بچت وي ته په هغه خوشاله وي کپدي نه زه په هغه بخپم او په خوشاله وم چې د څه شوی دا ښه شوی دی یعنی چې ستا وجود روغ دی دا ډیر وجود می جوړ دا ورونه مې الحمدلله جوړ دي بالکل شکر الله تعالی ته شکرانه منځو کا او شکر دې سجده متکل الله ته شکر او بس د الله نه ډیر راضي چې دې عذاب نه منګ الله خلاص لو ډیر مسلمانان زمونږ مخلوق خلاص شول بالکل او نور جون دې دا الله طرفه دې ارڅو ډیر من او بس کور دې ودان ډیر من چې زمونږ دې کور مودان درنو ملګرو چې را سره سي دغه برنامه ګوري را سره پاتې شي له نورو هوادول سره هم خبرې اترې کوو بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو تمه ده چې روغ به یې راته په غمجن مرکز پارون کې وو د نورستان د اطلاعات او فرهنګ محترم رئیس ښاغلی سمیع الحق حق بیان صاحب را سره ولاړ دی چې په اوس وخت کې د اطلاعاتو کمیټې مشري هم په غاړه لري د سره دوه درې خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله له تاسو نه مننه کوم چې تر دې ځای راغلی الله مو قدرمن کا خوشاله شي ډیره زیاته مننه ښاغلی حق بیان لومړی به له دې را پیل کړو چې کله دغه حادثه را پیښیږي هغه وخت تاسې خپله چیرته وایي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن وروره دلته چې کله دغه حادثه پیښېدې نه یو څو لحظې مخکې زه په دلته په خپله موټر کې ناست وم داسې مخکې تېر شوم دلته دې بازار ته یو دکاندار ته مې انتظار کوو چې دکاندار دکان بند کړی وتلی و نو ټلیفون مې ورته وکړو هغه زه بره یم نو هغه راکوزېده دلته بیا انتظار شو لاره کې نو بیا مې ورته ټلیفون په دغه کې باران راخې شو نو که هغه په ځای موجود و کېدی چې دلته زه سیلاب لاندې کړی وی ځکه چې ما به سودا اخیسته په منډه بیا ختلم بره ملګري انتظار کړی و هغه دکاندار منصور صاحب وایي چې که تا ما ته غږ نه وي که زه هوټل ته ننوتم ډوډۍ مې خوړله نو زه به ما به ژوند له لاسه ورکړی وی
زه خپل دلته صحنه کې موجود وم چې سیلاب راغی. اول لحظه کې چې مون خبر شو شاته نه ټلیفون چا وکړ چې د ښاروالۍ تعمیر او د آبادیانې ټولې ویوړې. نو اول زما ذهن ته نه غورځېد دا خبر ما چې دروغ وایي تیاره ده نو کېدای شي نه یې لیدلې هسې به غږ کوي. خو چې کله خپله لږ سیلاب څپه کمه شو بیا راغلو وکتل نو واقعا چې دغه هر څه له منځه تللي وو او تقریبا چې ګڼ شمېر هېوادوال دلته د خاورو لاندې شوي وو. نو اول لحظه کې چې دلته راورسېدو غږ د ملګرو نه پوښتنه وکړه چې ښاروال صاحب دلته وو او خپل پرسونل سره محافظین او یو دوه مدیرانو سره هغه بیچاره شهید شوی دی. د کنډه قومندان زموږ د عملیاتي کنډه قومندان هغه بیچاره هم دلته وو او دغه ساحه کې هغه په شهادت رسېدلی او دلته بل حاجي صاحب یوسف نوم زموږ مشر ملګری و دلته یې د هوټل قرارداد د هغې سره و نو هغه هم هوټل کې په شهادت رسېدلی و. نور هم ډېر ګڼ هېوادوال چې دلته مطلب ډوډۍ خوړل دپاره هوټلو مخې ته ولاړ و هغه هم په شهادت رسېدلي و. ګڼ شمېر موټرې وې دلته هر هوټل مخې ته 4 او 5 موټرې ودرېدلې. هغه موټرو هم تخریب شوي او سیلاب وړي وي ځان سره. نو دغسې یو بده پیښه چې موږ مخکې هېڅ تصور نه کوو چې په دې منطقه به داسې یو سیلاب راځي او په دې تعالی قدرتونه د سیلاب راغی. ډېره مننه رئیس صاحب ستاسې له معلوماتو له مخې چې څومره هېوادوالو ژوند به په دغه پیښه کې له لاسه ورکړی وي څومره هېوادوال به مو شهیدان شوي څومره به ټپیان شوي څه اندازې تاسو ته شته؟ ټپیان خو البته شدید ټپیان نه ور داسې یو هیبت دغه و چې څوک یې راګیر کړی دی په شهادت رسولی دی. داسې نه و چې زخمي دي څوک بچ شوي. البته د سرسري زخمیان مو درلوده چې په دې کې لرې ساحه کې اوبه ور رسېدلې دي غورځېدلی یا په منډه کې غورځېدلی دی یا د چت نه ځان را غورځولی دی. نو هغه بیا وروسته د عملیاتو ټیمونو کې بعضې خلک په زخمیان شوي داسې 1.5 سلو پورې کسان چې د صحت عامې تداوی دپاره هلته ورغلي همدلته مرکزي صحت عامه کې تداوي شوي دي همدلته. او د شهیدانو تعداد تقریبا چې موږ اول کې چې ورکو کسانو ټولو شمېر 115 خواوشا چې موږ لیست کړي وو بیا هغه نه پاسې خلک ژوندي پیدا شو چې دغه صحنې نه ژوندي وتي وو. البته ټلیفون نه پاتې شي کار یې نه کوو یا بعضې خلکو چې دغه ورځ کې ټلیفون بالکل دلته کار پرېښی و نو ټلیفون نه کار بیا خپل کورنۍ سره پیدا شو. بعضې ریاستونو کې بعضې بیا ملګري انډیوالان سره پیدا شو. تقریبا 15-16 جنازې شهیدان راویستل شوي دي او نور داسې دقیق شمیره چې دا نه معلومیږي ځکه چې د ټون عملیات روان دي. بعضې خلک اوس جوزجان یو کس راغلی چې زما ورور دلته نانبایي کار کوو ورور مې نادره که دی اوس همغه ساحه کې لټون عملیات روان دي نو دقیق نشو ویلی چې څومره شهیدان به نور د دې خاورو لاندې پاتې او راوباسو به. او 20 جنازې تاسې خپله پورته کړي وي 25 جنازې خواوشا دلته پیدا شوي دي. یو جنازه بیا وامو کې یو هلته کامه ولسوالۍ کې د ننګرهار کې پیدا شو سیلاب څپې ځان سره وړي. بعضې بیا موټرو کې ناست خلک هم وړي دي هغو جنازې هم معلومات نه کېږي. وروسته به دقیق معلوم شي چې دا جنازې دقیق څه. اوس کم خلک چې دلته مراجعه کړي چې زما ورور دلته سیل په مخه راغلی ورک دی یا هوټل کې کار کوي ورک دی یا ننبایي کې کار کوي ورک دی یا دکاندار ورک دی هماغه خلکو شمېر ته په کتو باندې موږ 115 کسان نیولي. بعضې کسان روغ پیدا شوي دي او بعضې اجساد پیدا شوي دي بعضې اجساد نه اوس هم ورک دي. بالکل رئیس صاحب دا هم راته ووایه چې په اوس وخت کې دغه زموږ خیریه بنسټ ملګري راځي البته خصوصي خیریه بنسټونه چې دي او هغوی دلته خدمات کوي. دغه خدمات ستاسو سره په همغږۍ کوي که نه هغوی خپل ځان ته کار کوي دلته چې هر څومره خیریه بنسټونه یا سرمایه‌دار ملګري چې دلته راغلي دي خدای تعالی ټول تاجرونه ورکړي واقعا چې زحمت وسته درجه راغلي دي. دلته د ورته منظم کمیټې جوړې شوې دي خدماتي کمیټه ده اضطراري کمیټه ده مطبوعاتو کمیټه ده او صحت بخش کمیټه ده. نو هر هغه څوک چې په دغه برخه کې خدمت کوي لاسي خدمت کوي نو خدماتي کمیټې ته معرفي کړي. اول دلته پولي اردو ملګري نور څو خدمت لپاره د کونړ ځوانان راغلي نو دا ټوله خدماتي کمیټې ته په ګوته کړي. بعض دکانونه و چې د لوډر هلته کار نشو کولی وسایطو کار نشو کولی هغو لاس کار باندې هغه جنازې راویستلې دي او نور چې کوم خیریه بنسټونه یا سرمایه‌دار دي دلته راغلي کومک په خاطر باندې د قدرمن معاون والي صاحب په سرپرستۍ کې کمیټه جوړه شوې ده. هغوی سره مراجعه کوي لیستونه ترتیب شوي دي همغه لیست په اندازه باندې هغوی بیا ښایي چې دومره شهیدان لرو هغوی هر څومره همکاري کولی شي ورته معرفي کوي. زخمیان ته هغومره دکانداران چې څوک دکان نه طلب شوي هغومره او څوک چې دلته اصناف والا مختلف بخشونو کې خلک کارونه کول او اوس دکانونه هغه کاروبار له لاسه ورکړی هغه ټول معرفي کوي او هغه ترتیب باندې ورسره همکاري او کومک کوي. 100% متيقنو ان شاء الله چې په شفاف ډول تا کېږي. بعضې کوم کمبوتات دي هغو پسې هم خلک لګېدلي دي دلته خو استخبارات دي دلته خو امنیت دی بل نور ارګانونه دي هغه تعقیبوي. دلته همغه د کمیټې دلته چې بازار کې خپله شورا ده هغوی هم تعقیبوي چې کوم لیستونه خلکو اضافي هغسې دکان له لاسه اندې ورکړی شهید نه لري چا پیسې هغسې همکاري ورسره شوي خلک تعقیبېږي او ممکن چې هغونه واپس هغه پیسې واپس واخلي او مستحق خلکو ته ورکړي.
رئیس صاحب ډېره مننه. د اسلامي امارت تر دې دمه پورې په دغه برخه کې کوم خدمات کړي دي او لا هم چې لګیا دي موږ ولیدل اوس هم اسلامي امارت مجاهدین دلته دي د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دي. په همدا ډول که تاسو ووایئ چې د اسلامي امارت کوم خدمات اول کله چې دا حادثه پیښ شوه نو قدرمن والي صاحب په مشرۍ دلته چې څومره ارګانونه دي څومره ریاستونه دي دا نه چې دلته به ورسره د دې برخې سره کار کوي او که نه کوي که حوادث او دې نه پرته هم ټولو ته غږ شوی چې د خپل ټول پرسونل سره ته حاضر شي. خطه خاص قومنداني ملګري ټول دلته بوختو کار کوي. قومنداني واړوند ملګري د ولایت مقام ملګري داسې نور ټولو ریاستونو خپل رئیس صاحبان دلته ټول په دغه برخه کې مصروف شي. خدمات اولی چې کوم خدمتونه دي په لاس کولی شي چې یو څوک بچ کړي په بیلچه کولی شي په کولنګ کولی شي دغه منډه تل هغه وهلې وه. بیا چې وسایط راورس په ادامې قدرمن ریاست په دغه باندې وسایط راورسېده خدماتي کمیټه فعاله شوه. هغې نه وروسته چې دا څومره وسایط راغلي دي بیا ډېر منظم توګه سره کار کوي. البته مشرانو لخوا دلته ټولو نه وړاندې د قدرمن د ریاست الوزرا محترم مقام څخه رئیس دفتر ډاکټر صاحب عبدالواسي راورسېده. هغوی را رسېدو نه پس دلته راغله مجلس وکړو اولوي ضرورتونه هغه چې کوم فنډ ځان سره راولې مستحق خلکو ته همغه اول قدم کې همکاري وکړه. نور ځان سره هر څه یاداشت واخیسته لاړه اړوند ارګانونو ته چې هغه نه لخوا چې کوم وزارتونه ته هدایت شوی دی هغه هم را روان دي. دلته د سره میاشت ټیمونه مرکز نه راغلي ساتامي وزارت لخوا ټیمونه راغلي دي دغسې د حوادث وزارت لخوا ټیمونه راغلي دا مختلف نور هم را روان. نن هم موږ دلته د ننګرهار قدرمن معاون والي صاحب په سرپرستۍ کې مشران راغله دلته دي اوس هم دلته دي او د علماو شورا رئیس صاحب او دارنګې ملي تدارکات نه معین صاحب دلته راغلي دي. نو دا مشران ګرد روان دي او دلته ولس سره د خواخوږۍ ترڅنګ سم چې په خپله برخه کې همکاري هغه ورسره کوي او نور دلته دا خلک چې دلته راځي هغه تشویق کوي تر څو نور هم خپل وسه کې د چا کېږي هغه دلته همکاري ترسره کوي. کورې ودان د ټولو مشرانو چې په دغه سخت حالاتو کې د نورستاني ولس ترڅنګ ودرېږي او د دوی پوښتنې ته راځي دوی سره خپله همکاري کوي. کورې ودان وروستیو کې هغو هیوادوالو ته چې دم غړی ته ګوري پیغام دې څه دی ورته؟ پیغام مو دا دی چې دغسې اضطراري حالاتو کې چې په ولس راځي نورستان د ټولو ګډ کور چې ټول نو افغانستان په سطح باندې خارجان هم دلته د یو سیل په مخه د خوشحالۍ وخت تېرول دپاره راتله. اوس دغه ولسونه چې ستاسو خدمت کوو مخکې نه دا 20 کاله چې ملي پارک اعلان شوی دی او مسلسل دلته خلک راځي ستاسو خدمت کوو. اوس دغه ولس دې ته ضرورت لري چې ستاسو لاسنیوي ته ضرورت لري. نو ټولو هیوادوالو نه مو غوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې لږ وي زیات وي حد اقل د خبرو له لارې ولې نه د لیکلي په بڼه ولې نه وي چا چې څومره وس په خپله برخه کې کېږي چې د هیوادوالو لاسنیوي په خاطر باندې خپل خدای ورکړی استعداد په دغه برخه کې استعمال کې تاسو دلته راغلي یې نو دغسې خپله برخه کې هر څوک هیوادوال چې خدمت ترسره کړي انشاءالله زه متیقن یم چې لږ وخت وروسته به دا نورستان همغسې نورستان وي بیا به دا ولسونه دلته راځي او خپل خوشحالي ساتېرې به دلته کوي. ډېره زیاته مننه رئیس صاحب الله تعالی دې ونازوي کور دې ودان خوشحاله اوسي. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره سیدا او د اطلاعات او فرهنګ محترم رئیس صاحب حق بیان چې خبرې اترې راسره وکړلې دی هم په تاسې باندې غږ کوي. درنو هیوادوالو که له وسې مو 1 روپۍ کېږي او که 1 لک افغانۍ مو له وسې کېږي نن د نورستان ولس تاسې ته اړتیا لري راوایستوئ چې نورستان بیرته ملي پارک کړو او هغه ودانۍ چې ویجاړ شوي دي بیرته یې ورغوو. ډېره مننه چې راسره یاستئ راسره پاتې شئ. ډېره مننه درنو ملګرو چې تاسې دا برنامه وکتله. زه باور لرم چې څومره زه دردېدلی یم همدومره به تاسې دردېدلي یاستئ. دغه خاوره دغه وطن دغه ولس څومره چې زما دی دومره ستاسې دی او بیا د مسلمان ترمنځ سرحد نشته دی. دا خو لا زما خپل هیوادوال دی که دغه پیښه په بل مسلمان راغلی ویم دومره به دردېدم لکه څومره چې دلته دردېدلی یم. تاسې باور کوئ او که نه هغه ستاسې خپل کار دی خو دغه زړه اوس هم خوشحالي نه غواړي.
دومره دردېدلی چې په دغه لار راغلي وو مخکې به چې په دغه لار راتللو دغه هواګانې به موږ ته داسې ښکارېدل لکه خرغلاس چې راته وایي نن دغه هر څه دومره خاموش دي لکه په یو کور کې چې مړی شوی وي او آرامي ده اوس د نورستان هغه شور ماشور هغه جذبه هغه څه چې و هغه اوس نه دي پاتې اوس دلته د یو رقم ته ویر دی ماتم دی او داسې صحنې دي چې هر یو ته ګوري په څېره کې داسې مایوسي ښکاري همدغه وجه ده چې موږ هم خفه یو زموږ زړونه هم خفه دي هر هغه هیوادوالو چې دغه ځای لیدلی دی او د دې پیښې نه خبر شوي دي ټول دردمند شوي دي درنو هیوادوالو دغه ولس اوس زموږ او ستاسې لاسنیوي ته اړتیا لري د دې چې د ځوانانو خبرې مو واورېدې د هیوادوالو خبرې مو واورېدلې دلته چې څه هر څه له منځه تللي دي هېڅ هم نه دي پاتې چې یوه تمه پاتې شي چې دلته به ژوند وکړي درنو ملګرو له تاسو مو هیله دا ده چې کله وسو مو پوره وي راځئ یوه افغانۍ نه نیولې تر 1 لک افغانۍ پورې 2 لک افغانۍ پورې چې څومره ستاسې وسه وي دغه هیوادوالو ته راواستوئ چې د دې ژوند بیرته له سره پیل شي له تاسې زه اجازه اخلم تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم زه محراب ګل مخلص او همدارنګه محفوظ کاکړ تاسې ټول په لایزال څښتن ته لاس سپارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ تر بیا ښې چارې د الله په امان